د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د امریکا متحده ایالات په منځني ختیځ کې د خپل حضور لپاره بهانې لټوي او غواړي یو ځل بیا له دې لارې په منځني ختیځ کې خپل نظامی حضور پیل کړي. د روسیې ټاس خبري اژانس د نوموړي له قوله لیکلي امریکا همدارنګه غواړي چې افغانستان ته د ثبات راوستلو په نازکه پروسه کې یو ځل بیا ځان دخیل کړي. په ایران کې یو افغان په دار ځړول شوی دی. یاد خبر دغه هیواد د بشري حقوقو سازمان ورکړی او ویلي دی چې ایران د یو افغان په ګډون 15 تنه اعدام کړي دي. د سرپرست حکومت اقتصادي معاونیت وایي چې د 1403 کال په جریان کې د انرژۍ، زیربناء، ترانسپورټ او د اوبو مدیریت په سکتورونو کې 14 پروژې پرانیستل شوي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت مرستیال په چین کې د کانونو د ترویج په کنفرانس کې د دغه هیواد له پانګوالو غوښتل چې د افغانستان په کانونو کې پانګونه وکړي. او د مالی وزارت وایي د هیواد له ګمرکونو 123 بې کیفیته تیلو بار ټانکرونه بیرته ګرځول شوي. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان له ګمرکونو هغه 123 ټانکرونه چې پر بې کیفیته تیلو بار و بیرته ګرځولي دي.